جهانگیر عادل چې د پښتو ټي وي ډرامو، سی ډي ډرامو او سټیج مزاحیه شوګانو یو مشهور اداکار هم مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. هغه ولې او څنګه مړ شو ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، جهانگیر عادل چې تقریبا ټول پښتانه پیژني چې خپلې اداکارۍ سره د ډیرو خلکو په مخونو خندا هم راوستې ده، د هغه په باره کې ویل کېږي چې کلونه کلونه د پښتو ټي وي ډرامو او سی ډي ډرامو او سټیج شوګانو کې خپله اداکاري ښودلې وه چې په خپلې دغه ښه اداکارۍ سره د ډیرو خلکو په مخونو خندا راوستې وه او د سنجیده رول سره سره یې ډیر مزاحیه او خندونکي کردارونه هم کړي دي. جهانگیر عادل چې په یو کامیډي ډرامه کې د ماکو په نوم باندې کردار لوبولی و چې ډیره مشهوره شوې هم وه او خلکو ډیره خوښه کړې وه، هغه پرون د جولای په 29 تاریخ د ټریفیک حادثه یا اکسیډنټ کې مړ شو او په 400 کې دفن کړی شو. جهانگیر عادل په فکري لحاظ د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لرلو او ډیر وخت به د نیشنل پارټۍ پروګرامونو کې شرکت هم کولو او لیدل کېدو به، ځکه د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی هم د جهانگیر عادل په مرګ غمرازي ښکاره کړې ده او د هغه باره کې یو ټویټ هم کړی دی چې لیکلي دي: جهانگیر عادل د بابا د فکر کلک ملګری، د ټي وي او ریډیو لوی هنرمند، نن د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې. هغه تل د بابا د فکر شمع بله ساتله او د خپل ژوند په سختو لمحو کې هم د قومي تحریک سره لکه د غر ولاړو. جهانگیر لالا به تل زموږ په زړونو کې ژوندی وي. جهانگیر عادل به اکثره وخت د ایکټینګ سره وابسته او تړلي کسانو لپاره غږ هم اوچتو او د هغوی د حقوقو لپاره به خپل وس کولو. دوستانو، د جهانگیر عادل په باره کې دا خبر تر همدې ځایه و. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو تازه خبرونو، په زړه پورې معلوماتو او د نړۍ له حالاتو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.